وباسئ. دوستانو نن بیا هم د تل په څېر د یو معلوماتي ویډیو سره ستاسو په خدمت کې حاضر یم. دوستان نن مې تاسو داسې یو ویډیو راوړی چې څنګه کولی شو چې په یو موبایل کې 2 واتساپه په یو نمبر باندې استعمال کړو. طریقه ډېره اسانه ده. که چېرته زموږ ویډیو خوښه شوه درسره لایک کړئ، کمنټ وکړئ او زموږ یوټیوب چینل درسره سبسکرایب کړئ. راځئ دوستانو ویډیو شروع کړو. د ویډیو د شروع کېدو لپاره به لومړی راشئ سیټینګ ته. سیټینګ ته چې کله راغلی په سیټینګ کې به په دلته به لاندې راکېوځئ یو اډوانس فیوچر په دې باندې به کلیک کړئ. په دې چې کله کلیک کړو دلته به راشئ لاندې د اخیر کې لیکلي دي ډول میسنجر. په ډول میسنجر باندې چې کله کلیک وکړو نو تاسو ته به دغه صفحه خلاصه شي. په دې صفحه کې ګوره واتساپ، فیسبوک، سکایپ او ټلګرام چې څومره مثال اپلیکیشنونه کولی شي دوه استعمال کړي. نو زه غواړم چې دغه واتساپ په 2 دانې شي. دا به آن کې دغه ټیک مار به آن کې لږ صبر به ورته وکړئ چې دغه ټیک مار آن شي د واتساپ. دا ګوره د واتساپ ټیک مار آن شو. زه اوس بیک کېږم دې ځای نه. دې ځای نه بیک کېږم. اوس ګورم چې ما سره بل واتساپ راغی که نه. ګورئ دوستانو یو واتساپ دا دی. یو واتساپ دا دی کوم چې زه استعمالوم په دې نمبر باندې. یو واتساپ دا دی. اوس بل واتساپ درته ښیم. په همدغه دلته به راشئ. دا ګورئ دا بل واتساپ دی. دلته اوس همدغه نمبر زه بیا ورکوم. یعنې په یو موبایل کې 2 واتساپه کولی شي. دا واتساپ په همدې نمبر دی چې خلاص کړی کولی شي په همدغه نمبر په بل موبایل کې هم خلاص کړي. نو دې دپاره ګورئ زه غواړم دا واتساپ په همدې نمبر خلاص کړم. نو دلته به راشئ دا ډیټا خلاصه کړم. کوم زه اوس خپل ګوره دوستان دلته هم نمبر ورکړه. اوس همدغه نمبر باندې غواړم چې بل واتساپ هم خلاص کړم. اوس به کوډ راشي دلته ماته. دا دی دوستانو کوډ راغی. زه دلته دا کوډ ورکوم اوس ورته 243 او 418 کوډ مې ورکړو. ګورئ دوستانو نو دا واتساپ ما سره خلاص شو. دا دی نو دوستانو ګورئ دا دی واتساپ خلاص شو. په یو نمبر باندې 2 واتساپ. یو واتساپ دا شو یو هغه شو. نو کولی شي چې میسنجر هم همداسې وکړئ او واتساپ فیسبوک کولی شي 2 په هماغه دې نه جوړ کړئ. نو که زموږ ویډیو هم چېرته خوښ شوی وي زموږ یوټیوب چینل درسره سبسکرایب کړئ او د نورو معلوماتي ویډیوګانو دپاره زموږ ویډیوګانې تعقیب کړئ. ښه وخت ښې چارې.